زما سترګې لمدو دي تږي تږي زما سترګې لمدو دي تږي تږي ځکه ګورم خپل جانان ته وږي وږي زما سترګې لمدو دي تږي تږي ځکه ګورم خپل جانان ته وږي وږي او دومره مزه چې روشن په دیدان موړ شم دومره مزه چې روشن په دیدان موړ شم یاره نیس هم د لمنه جګي جګي د مقالې اورولو لپاره ډېر ګران محترم ډاکټر شاکر اورکزي صاحب ته خواست کوم چې راشي د بدلون نظم د روشن په هغې باندې د خپله تجزیه وړاندې کړي. محترم ډاکټر شاکر اورکزي صاحب ستاسو د رسول ډېره زیاته مننه. اول خو سپین غره د دې جرګې ته په دې باندې ډاډ هم ورکوم چې خپل یو ملګری یو ځل بیا یاد کړو، ملګري راجمع کړو. فنکار چې کوم دي هغه نه مري، هغه د خپل فن په بنیاد باندې ژوندی وي. خو چې کوم ژوندي خلک دي او چې هغه د دې په یاد ساتلو کې خپله یوه ونډه ادا کړي، نو اکید دا خلک هم د بیا د مبارکباد مستحق وي. د دې حوالې سره ټول پرشینان ټول مې خلک د دې شبسي مستحق دي چې د روشن بنګش په یاد کې راجمع شوي دي او دلته ناست دي. ما دلته د خپل لیک چې کوم دی دا خو مقاله خو نه ده، بهرحال د روشن بنګش 11 کتابونه یاد کړي دي، خو دلته فخري بنګش 18 یاد کړو. نو بهرحال که زه غلط یم نو زه به خپل کریکشن وکړم بیا، او که بیا هغه نه څه دغه شي نو بیا دې ما ته ووایي چې بیا راسره برابر کړو. خو هغه کوم کتاب چې ما سره و نو هغه په بیک ټایټل باندې چې کوم کتابونه شمېر و نو هغه 11 شل چې نه پس بل کتاب چاپ شوی دی هغه ما علم کې نشته. د روشن بنګش تر دې دمه 11 شعري او نثري کتابونه چاپ دي. د دومره ډېرو کتابونو د چاپ کېدو باوجود ورته پښتنو هغه مقام نه دی ورکړی د کوم چې دی مستحق و. د دوی به نورو جهات هم وي، خو یو فرما د پېښور، کوټه، کندهار او کابل نه ډېره لرې پرته ده، او د مرکز نه د لرېوالي له کبله ډېرو کمو شاعرانو ادیبانو ته د هغوی جایز مقام په نصیب شي. دویم، پښتانه نقادان هم د بدقسمتۍ نه په ډلو کې تقسیم دي. که یو څوک ډېر هم ښه تخلیقکار دی، خو چې هغه د یو نقاد د سوچ، نظر او یا د ډلې سره تعلق نه ساتي، او یا بیا د چچګیرۍ او ماماګیرۍ په لمن کې پناه نشي اخیستی، نو هغه په پس منظر کې پاتې شي. دا یوه ډېره لویه المیه ده، او نن سبا خو باقاعده د یو شاعر او ادیب د پروجیکشن دپاره لابلین کېږي. او چې څوک دومره د زړه زور نه لري چې یو خوا په تخلیق د زړه وینې وچې کړي او بیا د پاسه پرې د دغه مسؤلیت تقاضې هم پوره کړي، په خیر و وخت هم ډېر بېرحمه دی. پرون چې څوک د نورو په اوږو سواره ګرځېدل، نن یې څوک د نوم اخیستو هم نشته. د سوشل میډیا د راتلو نه پس اوس د شاعرانو ادیبانو د مرکز او د مین سټریم میډیا نه د لرې والي دغه ګیله او بهانه هم ختمه شوې ده. اوس د هر سړي او ښځې په لاس کې موبایل دی، کوم چې د ټولې نړۍ سره د تړون او رابطې لویه وسیله او ذریعه ده. د هرې سیمې ادبي ټولنو ته پکار دي چې د سوشل میډیا په صحیح استعمال خپل وګړي پوهه کړي. دې سره که یو خوا د یوې سیمې ادب پرمختګ کوي او بل لوري ته به د لرې پرتو سیمو د شاعرانو احساس کمتري هم کمیږي. دلته باید دا هم ووایم چې د سوشل میډیا د راتګ سره د ادبي ټولنو هلې ځلې هغه شان نه دي پاتې شوي، خو بیا هم وخت په وخت د پښتونخوا د مختلفو سیمو ادبي ټولنې خپل فعالیت بحال ساتي، چې یو مثال یې د سپین غر ادبي جرګې دغه نننی سمینار دی. په دې حواله روشن بنګش بختور دی چې داسې ادبي ملګري یې پاللي او روزلي دي چې نن یې په یاد کې دوی داسې سمینار جوړ کړی دی چې د پښتونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي د سر شاعران، ادیبان او دانشمندان پکې ګډون کوي. ما ته چې څو ورځې مخکې ښاغلي فخري بنګش په دې سمینار کې د ګډون بلنه راکړه، ورسره یې ته د مقالې لیکلو امر هم وکړو. نو زه یوه لحظې دپاره په یو ژور سوچ کې پرېوتم، او بیا زما د ذهن په سکرین چې څه وچلېدل نو هغه تاسو په وړاندې ږدم. او ورسره دا اعتراف هم کوم چې زما دا لیک نه مقاله ده او نه د روشن بنګش د شاعرۍ د لوستو نه پس زما تاثرات دي، بلکې دا زما د روشن بنګش د سوچ یو حسین امتزاج دی. زه دا خبرې د روشن بنګش د نظم لکه څنګه فخري صاحب شروع کړي وایي بدلون پورې محدود ساتم.
او په نورې شاعرۍ بیا په بله یو موقع چې تفصیلي مقاله خبرې وکړم یا مقاله وړاندې کړم. بدلون یو پابند نظم دی چې دا د نظم چې یو قسم دی مصمت ورته وي، هغه کې بیا 8 قسمونه دي. هغه کې دا دویم قسم دی د دې نظم والا چې د مربع وي، نو دا هغه چوکاټ کې لیکل شوی دی چې هغه هر یو بند کې څلور مصري. د فخر افغان باچا خان خبره پښتنو ته چې خدای کوم وطن ورکړی دی، هغه یې بل چا نه دی ورکړی. خو پښتانه د خپل وطن د ارزښت نه دي خبر. دا داسې سیمه ده چې د ځمکې په مخ هر نعمت دلته موجود دی. غرونه، ځنګلونه، دریابونه، چینې، میدانونه د پښتون وطن ښکلا او ښایست دی. د خپلې خوشګوارې آب و هوا او موسم له برکته دلته مختلف فصلونه، قسمه قسم میوې او سبزیانې پیدا کېږي. د دې تر څنګ دلته چې د معدنیاتو کومې ذخیرې دي، هغې د ټولې دنیا خیرنې سترګې ځان په لاره اړولي دي. او تېرو 15 لسیزونه چې دلته امن قات دی، د هغې یو بنیادي وجه دغه معدنیات هم دي. پښتانه چې د دین او مذهب په نوم د نړیوال جنګ خشاک دي، له خپلو وسایلو او مسایلو نه د یوې لویې منصوبې او سازش لاندې لرې ساتل شوي دي. د دوی داسې برین واش شوی دی چې د مذهب په نوم هر غیر مذهبي کار ورته عین اسلام ښکاري، او خپل کور، کلی، وطن ورانول ورته د جنت لار ښکاري. دې نه علاوه د خپل ورور تربور وینه تویول ورته پښتو او غیرت ښکاري. خو په شته وسایلو کې خوار او ذلیل اوسېدل خپل قسمت ګڼي. پښتانه واقعي چې خوبۍ او خصلتونه هم لري، خو دغه خوبۍ او خصلتونه هم اکثر د دوی لپاره وبال شي. اوس سوال دا راپورته کېږي چې خوبۍ او خصلتونه څرنګه د وبال سبب ګرځي. د دې سوال یو ډېر ساده او اسان ځواب دی، او هغه دا چې مذهب پرستي د پښتنو خوبي ده، ولې چې مذهب د خدای له لورې د انسان د دنیا او آخرت د نجات لار ده. خو کله چې غیرو ته د پښتنو د مرستې ضرورت پېښ شي، د دوی د پښتنو دغه خوبۍ او خصلت د خپلو مفاداتو دپاره ډېر په اسانه په کار راولي. پښتنو ته چې د مذهب په جامه کې هر غیر مذهبي کار وړاندې کړی شي، نو بیا دوی پرې د خپلو سرونو نه هم وردانګي. د ټولې نړۍ د مسلمانانو په بده ورځ پښتنو نه صرف خفه وي، بلکې عملي هڅه کوي چې که د دوی خپل کورونه هم ورانېږي، خو په تکلیف او مصیبت کې راګیر د خپلو مسلمانانو د مرستې او تعاون لپاره کمربسته ولاړ وي. خو سوال دا دی چې د نړۍ د نورو مسلمانانو سره د پښتنو د تکلیف غم ولې نشته؟ د تېرو څو لسیزو نه پښتنو سره چې کومه ناروا او کوم غیر اسلامي او غیر انساني سلوک وشو، خو څوک په لټون سره هم دا نشي ثابتولی چې د نړۍ په یو ګټ کې هم دوی سره د همدردۍ یا د یکجهتۍ لپاره چېرته اظهار شوي یا احتجاج شوي. پښتانه د محمود غزنوي په دور کې ټول مسلمان شوي، چې بیا ورو په مختلفو مسلکونو او مذهبي فرقو کې تقسیم شوي دي. دوی د پښتني رسم و رواج سره سم په یو ځای له پیړیو په امن اوسېدلي دي. شیعه د سني نه او سني ته د شیعه هېڅ مسله نه وه. دواړه ډلې د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکې پاتې شوي دي. زه په خپله چې د ورغزو کومې سیمې او کلي سره تعلق ساتم، نو زموږ درې واړه طرفه اهل تشیع آباد دي او یو طرف ته اهل سنت. نو لږ شل کاله مخکې پورې زموږ ترمنځ داسې خبره نه وه چې زموږ پښتونولۍ ته پرې زیان رسېدلی وي. مذهبي او مسلکي فرایض د هر چا خپل وو او دي، خو د پښتونولۍ ټول رسمونه او رواجونه مشارک وو، خو اوس نه دي. ولې؟ دا یې سوال دی. په دغه سوال زموږ نوی او بشعوره تعلیم یافته نسل تر کافي حده پوه شوی دی، خو په زړونو کې کرلی دا د نفرتونو بزغلۍ له هغې خلیستل وختونه غواړي. همدغه صورتحال د کور مې هم دی. دلته د یو قوم او یو کلتور خلک ولې د یو بل د مرۍ پرې کولو ته د یوې خوشګوارې واقعیت په انتظار تیار ناست دي.
د دې سوال ځواب هم اسان دی او د کور مې تقریبا د نیمې آبادۍ نه زیات خلک په دې پوهه دي چې دا اور د نړۍ د خېټورو د مفاداتو دپاره درېمګړي بل څه تړلی دی ګنې شاه سني سیره په کرما هنګو او رګزۍ کې نه دی آباد بلکې د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم آباد دي په نږدې پنجاب کې هم شاه سني سره څنګ په څنګ اوسي خو هلته دغه صورتحال نشته کوم چې په پښتونخوا کې دی اوس یوې لهجې لپاره په دې مسله غور پکار دی چې پښتانه په بنیادي توګه نه دهشتګر دي او نه ترهګر خو نړیوالو د یوې اوږدې مودې راهیسې دوی په سیمه یو اقتصادي او تهذیبي جنګ روان ساتلی دی چې خشا کې هم دغه پښتانه دي خو یو پوره څلور لسونه په دغه جنګي فضا کې رالوی شول نو اوس د دوی په نفسیاتو کې جنګ په مصنوعي توګه شامل کړی شوی دی او ډېره په معمولي واقعه بیا دوی دومره متشدد شي چې بیا نه شاګرد ګوري نو استاد نو ماشوم د ډېر معمولي واقعه بیا دوی دومره متشدد شي چې بیا نه شاګرد ګوري او نه استاد نو ماشوم محفوظ وي او نه بوډا او ښځې نه د جومات او امام بارګاه تقدس خیال ساتلی شي او نه د سکول او مدرسې د پوهې او شعور تقاضا خو دا ده چې پښتانه په دغه معامله په سنجیدګۍ سره سوچ وکړي خو د افسوس مقام دا دی چې دوی یوې لهجې لپاره هم دا فکر نه کوي چې زموږ خپلمنځي جنګونه زیان چاته رسي او ګټه یې څوک پښتانه تر دغه ځایه چا راوستلی زه یو ځل بیا خپله خبره تکراروم چې پښتانه په بنیادي توګه په مذهبي هماهنګۍ باور لرونکی قام دی زموږ په پلو د دې ګواه دی نورې ډېرې مثالونه شته خو زه صرف یوه ټپه مثال لپاره وړاندې کوم چې یار مې هندو زه مسلمان یم یار مې هندو زه مسلمان یم د یار لپاره د رمسال جنګ کوم ډېر لرې به نه ځو بلکې په نږدې تاریخ کې د هندوستان د ویش په وخت په ټول برصغیر کې د انسانیت چې کوم تذلیل او سپکاوی وشو د هغې په تش ذکر هم د سړي غونه ذکر شي خو یوه پښتونخوا وه چې دلته هېڅ قسمه داسې فساد ونه شو چې هغې نه معمولي غوندې هم د مذهبي نفرت کومې محسوس شوی وي بلکې کوم خلک چې دلته نه هندوستان ته په هجرت تلل د هغوی سره پښتنو مرسته ملګرتیا هم کوله نو بیا داسې پرامنه پښتانه کومې بلا ووهل چې نن په خپلو کې د یو بل وینو ته تږي ناست دي د پوهې او شعور څښتن چې په دغه منظرنامه کې ژوند کوي نو هغه به د کوم کرب او اذیت نه تېرېږي د نن چې موږ د کوم چا په یاد کې دلته راغونډ شوي یو هغه لی روشنبنګش هم د دغه ګلورینې سیمې وګړی و او په خپلو سترګو یې لیدل چې په دغه ګلورینه سیمه څرنګې خلک په ښکاره د مذهب مسلکي تاوتریخوالي او په پټه د یو لوی اقتصادي جنګ خشاک جوړېږي د جمله تاسو بیا واورئ روشنبنګش د دغه سیمې ګلورینې سیمې وګړی و هغه د په خپلو سترګو لیدل چې دغه ګلورینه سیمه څرنګې خلک په ښکاره د مذهبي او مسلکي تاوتریخوالي او په پټه د یو لوی اقتصادي جنګ خشاک جوړېږي یو شاعر نور څه کولی شي خو د ولس درد خپل درد ګڼي بلکې د ولس نه زیات د خپل ځان درد ګڼي د غني خان د وینا تر مخه شاعر په خپل وجود پوستکی نه لري نو ځکه هغه د خپل ولس او قوم درد او غم د هر چا نه زیات محسوسوي د روشنبنګش چې څومره شاعري زما د مطالعې لاندې راغلې ده د هغې بنیادي موضوعات همدغه دي لکه ما وړاندې کوم چې ما دلته په سرسري توګه تاسو ته وړاندې کړل خو هغوی په خپل شعري کتاب د نخوالو انځورونه د شعرونه کې د بدلون په نوم یو نظم کې ډېر په کمال مهارت سره دغه ټولې خبرې موږ ته وړاندې کړي دي ښاغلي سلیم راز د پریشان خټک متعلق په خپل مضمون کې لیکلي دي چې که چیرې پریشان خټک د پښتانه کوچۍ دا د دې یو نظم نوم دی نه علاوه نوره شاعري بالکل نوې کړي نو دغه یو نظم هم د هغوی د باحثیت شاعر ژوندي پاتې کېدو لپاره کافي و دا سلیم راز صاحب د پریشان خټک صاحب د پښتانه کوچۍ نظم متعلق لیکي نو زه هم د روشنبنګش د نظم بدلون متعلق هوبهو دغه نظر لرم البته د نظم د نوم او مضمون
نظم تاسو ته زه وروم نو بیا تاسو ته نظر ولګي ترمنځ لږه فاصله ده فاصله ښکاري خو خیر دا دومره لویه مسله نه ده زموږ مطلب او مراد د نفس مضمون سره دی د نوم سره نه ده دلته یې څو خبرې داسې دي هغه نه زه تېرېږم هغه زه نه وروم بهرحال هغه که بېرته چپ کېدو چاپ صورت کې به راشي نو سرجي زه دا نظم لږه وروم نو تاسو به دا ما کومې خبرې وکړې دې اندازه تاسو ته ولګي چې روشنبنګه چې دا په کوم طریقې سره محسوس کړي دي او بیا څنګه هغه ته د نظم جمع راوړي ما نه پخوا په دغه باب نه چا تپوس کړی و روشنه دومره زیات شعري موضوعات څنګه راوړي ما په ځواب کې هغه وخت ورته ویلي و چې دا پښتونخوا ده چې پکې زیب موضوعات به اوري زما وطن زما کوڅې پکې خیرن ماشومان دا یې ښکلاوي دونو خاورو کې چې لوبې کوي بیا چې موسم بدل شي ذهن د دوی هم بدل شي ژمی چې راشي سپینو واورو کې چې لوبې کوي زما وطن زما د غرونه د قدرت خزانې زما د حسن او جمال بل مثال نه لري زما ډګونه او دشتونه چا نه کم خو نه دي چې د موسم په لحاظ دا هم چېرته سوال نه لري زما وطن زما سپېڅلی ثقافت زنده وه پېغلې دریا وهي ودونو کې ټپې هم کوي چې ملا تړلي زلمي شوق سره تړ کې اوړي مستی او مینه یې وي زړونو کې ټپې هم کوي زما وطن زما پښتو زما میلمه پالنه دا پښتونخوا کې دی نړۍ کې په بلخوا کې نشته زما غیرت زما عزت ننګ او ناموس او حیا کلټوي په څلور پنځه دنیا کې نشته زما وطن د رنګینو د پسرلیو سیمه چې پکې اوس یې روح مستی او زړه هوا اخلي دا د سپین روبو د ښاغلو ګللیو سیمه دا سیلاني وجود پکې د سکون ساه اخلي زما وطن زیم په خپل ښایست نشه ستلی ما ته یې تل د خمرونو نه ډک جام راکړی په ما یې هر وخت دي بې شمېره اکسنونه کړي ما ته یې نوي شعر ته الهام راکړی او هغه چې ما نه په دې باب لا کوم تپوس شوی و ما د هغه دې ځوابونه مدلل وکړي زما وطن هم داسې و دروغ به نه وي پکې زه د شملون که تفصیلات مې بدل ورکړي که د پرون په شان نه رانه تپوس وکړي څوک روشنه وایه که نه زه به څه ځواب ورکوم د نن د دور خو بدل دي ټول شعري موضوعات زه به د نن مناسبت سره حساب ورکوم دا چې زما وطن اوس هغه وطن پاتې نه دی چې په خندا او خوشحالي او په سندرو ډک و هر یو وګړي غربت کې هم خندا کوله امن نه وجې شاوخوا له مرغلرو ډک و چا چې دې سیمې ته راوړی د بارودو فساد ګناهګار څه چې بې ګناه هم ترې امان کې نه دی دلته د وچو سره سم لنده هم وسوځېده داسې څوک نشته چې لاس د بل ګرېوان کې نه دی او نه د ګلونو قدر شته نه د باغونو احساس باغوان په خپله د ګلونو جنازې وباسي نه د ګلونو قدر شته نه د باغونو احساس باغوان په خپله د ګلونو جنازې وباسي یا مې محصول کړي یا مې بلخه کډوالۍ ته بیایي وخت ظلم شوی ما له خپلې دروازې وباسي او مرګونه دومره حد نه واوښته له شمېره ووت چې د خاموش هدیرو ځینې میلې جوړې شوې چې مې کلتور او ثقافت پکې لمبه شو د میلمه پالو حجرونه کنډوالې جوړې شوې چېرته سپین روبو مخور او شملور نښه شول چېرته د چا حیا عزت او ناموسونه لوټ دي اقتصادیانو چې زوال پلو ته مخه کړې هر ځای کورونه املاکونه بازارونه لوټ دي او ډېر ایمانونه ضمیرونه په دولت ګڼه شول سادالو خلک یې په لار د بدبختۍ روان کړل غیر هیوادونو نه چې راغلل جهادیان فسادیان دوی تر هګرو د ښکلا وطن کنډر کړو خلک یې ډلو کې تقسیم کړه د یو بل په خلاف مرګونه ژوبلې وشوې هر خوا یې سنګر کړو لا به هم وایي د شعري موضوعات څنګه راوړي چې مې وطن سوځي نو زه هم د وطن شاعر یم چې وسې ورسي نو ژبه به کړي غوسه رانه د غدارانو په نظر کې ځکه سور کفیر